السلام علیکم ټولو ملګرو ته زه سلام وایم چې څوک دا ویډیو ګوري ټولو ته زه سلام وایم بعد له سلام نه که تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی بیا په دغه سبسکرایب علامه باندې کلیک وکړئ دغه سبسکرایب علامه باندې کلیک وکړئ د دې په خوا کې چې هغه ګینټۍ علامه راځي بیا په دې باندې کلیک وکړئ دغه څه ده د ګینټۍ علامه بیا دغه باندې کلیک وکړئ دې نه بعد بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نو که زما چینل هم سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ که تاسو پکې نوي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې ډېرې ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کوم او دغه چمتو کړي مې دي د هغه هم در سره وګورئ او نور هم داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کوم د هر څه په باره کې به زه تاسو ته معلومات در کوم نو دا کومې ویډیوګانې چې دي دا ټولې وګورئ ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي زما تواب خان ټیکنیکل در سره سبسکرایب کړئ زما چینل نوم در تواب خان ټیکنیکل دا در سره سبسکرایب کړئ نو خوا کې ګینټۍ علامه ووهئ نو راځئ چې زه تاسو ته ویډیو وښودم مونږ ویډیو نن ډېره ښه ده تاسو تر اخره پورې مونږ سره پاتې شئ او ویډیو مه سکیپ کوئ چې تر څو تاسو په هر څه باندې پوه شئ نو راځه که تر اوسه پورې زما چینل نه یې سبسکرایب کړی زما چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې ګینټۍ علامه ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي تاسو دا ویډیو وګورئ تر اخره پورې که څرنګه چې وینئ زه به نن تاسو ته یو بل تلګرام معرفي کړم ډېر ښه تلګرام دی زه به یې تاسو ته معرفي کړم هغه تلګرام دغه ده دغه تلګرام وینئ دا ډېر ښه تلګرام دی تاسو یو ریمایند ځای وګورئ ډېر ښه هغه لري ډېر ښه تلګرام ده یعنې هر څه پکې ګوښې دي مثلا ګروپ ځای پکې ګوښی دی ملګري ځای پکې ګوښی دی روبات ځای پکې ګوښی دا ډېر ښه تلګرام دی تاسو هم له دې څخه کار واخلئ ډېر ښه تلګرام دی دغه ځای لکه تاسو څرنګه وینئ دغه ځای خو وینئ تاسو دا هر څه ځان ته لري هر څه دا ډېر ښه تلګرام دی تاسو هم کار پکې وکړئ ډېر ښه تلګرام دی او دغې لینک به زه به تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم او هغه څخه یې دغه ډاونلوډ کولی شئ نو که دلته چې راشو دلته مونږ ته دغه راښیي تانه ملګري پکې راښیي دي جي کې چې مونږ ته ملګري میسج کړی هغه تانه دلته راښیي او په دې جي کې بیا ګروپونه دي دې جي کې هغه ګروپونه دي لکه څرنګه چې وینئ دلته دغه هغسې ګروپونه راښیي چې کوم بند دي نو کوم چې بند دي لا هغه مونږ ته لا هغه نه مونږ میسج نشو پکې کولی داسې ګروپونه دلته راښیي لکه دا ګروپ چې څرنګه وینئ دغسې راښیي دلته بند ګروپونه راښیي دغه ځای چې وینئ دغه ځای دلته خلاص ګروپونه دي چې کوم یو کې مونږ میسج کولی شو هسې ګروپونه دي چې او دلته مونږ ته راښیي چې کوم میسج درته راغلی ټول دلته درته راښیي دا ډېر ښه تلګرام دی تاسو هم کار پکې وکړئ پښیمانه به نه شئ دا ډېر ښه تلګرام ده لکه څرنګه چې دلته وینئ ډېر ښه تلګرام ده او دې ته ورنتوم د نورو د واټساپ رقم ته دغسې که د نورو هغه ته چې ورنوځئ دغه ته هم داسې ورنتی شئ لکه واټساپ ته چې ورنوځئ همدغسې دې ته هم ورنتی شئ لکه بل تلګرام چې و لکه همغه ته چې څه رقم ورنتو مونږ او تاسو په هغه کوډ راتلو پیام راتلو شبکې لخوا دغه هم داسې ده همدغسې پیام درته راځي شبکې لخوا نه تاسو هم دې ته همداسې ورنتی شئ که غواړئ دې کې ګروپ جوړ کړئ په دې کې ګروپ هم جوړولی شئ په دې درې نښو باندې د درې ټکي باندې چې کلیک وکړئ درې ټکي باندې چې تاسو کلیک وکړو په دې کې یو بل نوی شی چې تاسو یې وینئ دغه پاس د هغه هم ډېر ښه هغه ده فعال کردن حالت روح دا ډېر ښه شی ده تاسو په دې هغه کې هرومرو همدغه کې ځان رجسټر کړئ ډېر ښه تلګرام ده دغلته ګروپونه هم جوړېږي دې کې که تاسو غواړئ ګروپونه پکې جوړ کړئ نو دغلته دې تلګرام کې کار وکړئ ډېر ښه تلګرام ده دلته جوایز هم ورکوي داسې تلګرام ده درېږه لږ وخت به ونیسي دا بیا مونږ ته پاسته جوایز هم راکوي چې مونږ ډېر داسې هغه پکې وګورو مونږ ته جوایز راکوي ډېر ښه که تاسو غواړئ په دې تلګرام کې تاسو ګروپ جوړ کړئ نو ګروپ دپاره به تاسو دغه جي ته راشئ تاسو ته حلقه کړم دغه ځای به دې جي باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته لاندې راشئ دغه ده
دا ځای باندې چې مونږ کلیک وکړو مونږ ته باندې دغسې صفحه پکې راوړي دغسې تاسو به په دې حوالې باندې کلیک وکړئ نو تاسو چې په حوالې باندې کلیک وکړو نو هغلته ګروپ پکې جوړیږي تاسو چې په حوالې باندې کلیک وکړئ هلته ګروپ کې جوړیږي نو دغه ټلګرام ډېر ښه ټلګرام دی که تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ لینک به یې پرېږدمه که بیا هم لینک ونه شي بیا به یې نوم تاسو ته ولیکم د پلی سټور څخه یې ډاونلوډولی شئ دغه ښه نو زمونږ معلومات همدغومره وو تاسو خپله کار پکې وکړئ نو ډېر ښه ټلګرام دی زما معلومات همدومره وو نو بیا ښې چارې نو به زه تاسو سره خدای پاماني وکړم او دا ډېر ښه هغه ده نو زه به تاسو نه لاړ شم خدای په امان تر بیا ښې هیلې خدای په امان